چې څه وکړم، زه چېرته لاړ شم، دا ګیره زمانې بچو زمانې ایستل ده، د دې بچو په دې مخ په سپېړو والم، زما خو زندګي دوا کړه، ما په سعودي کې 33 سال مزدوري کړې وه، هغه دې وډاو کړه، ځمکه یې رانه وډاو کړه، نو زه اخر څه وکړم، چړو غواړم. دا عبید الله کونټۍ راوالي، زما کونټۍ راوالي روان شي، ما ته وایي ته خیر غواړه، نو زه خیرات غوښتی شم. کوم چې 2 ورځې مخکې زما زوی ویډیو کړې ده، کوي ما 33 سال مزدوري کړله په سعودي کې او په دې بچو مې خرچ کړله، ما د دې بچو هېڅ قسم فرق نه دی کړی، ما 40,000 فوټ ځمکه دلته اخیستې وه، په 8,85,000 روپۍ مې دلته لار اخیستې ده، په 45 लाख روپۍ مې ولا کور جوړ کړی دی، په 5 लाख روپۍ مې ولا چې کوم دی ناجیره اخیستې ده، او په 7,50,000 روپۍ مې ولا ویزه کړله دې عبیدالله، او بیا مې چې کوم دی نو 1500 ریال ولا نه ورکړي چې بچی لاړ شه که خفه وي بیا په دې باندې راشه. بل دی غله مې واده کړی دی، او بیا چې کوم دی نو تاسو سوچ وکړئ په دې باندې چې ما دا ټولې پیسې په دې خرچ کړي دي، په سعودي کې مې مزدوري کړې ده او دې زه ته اوسه پورې دا 11 کاله راښکم په دې ځمکه باندې، او د اوس بچو زمانې ایستل ده، د دې بچو په دې مخ په سپېړو والم، د دې بچو راښکلم دلته کې په دې ځمکه باندې، زما دې زامنو ما ته په خوله کې خاوره اچول ده، اخر ما ته لار وښایي زه څه وکړم، په مین بازار کې په سپېړو والیم، د دنیا خبر ده، د واړۍ دا ټول خلک خبر دی چې زما سره دا بچي کوم روزګار کوي. ای مسلمانانو درخواست درته کوم، سوال درته کوم چې ټول پې نالت ووایې او ټول ورته ووایې چې نالت الله په تا باندې، او الله پاک دې د ابی بن خلف فرعون امان چې دا تر دې الله پاسئ، او الله دې دې داسې سزا ورکړي لکه ماله چې سزا راکړه، الله د دې بچي دې خدای پاتې نه کړي، د دې نسل له خدای ختم کړي، زه خو دوی تباه و برباد کړم، 1,40,00,000 روپۍ تاوان یې اوس راکړو، زما خو زندګي دوا کړه، ما په سعودي کې 33 سال مزدوري کړې وه، هغه دې وډاو کړه، ځمکه یې رانه وډاو کړه، نو زه اخر څه وکړم، چړو غواړم. دا عبید الله کونټۍ راوالي، زما کونټۍ راوالي روان شي، ما ته وایي ته خیر غواړه. ډېر افغان ویډیو دی یاره، پوه شې د بابا صاحب د خپل بچي ډېر زیات ظلم کوي یار، پوه شې ډېر د افسوس مقام دی یاره، پوه شې خلک خپل مور او پلار سره مینه محبت کوي. دې بابا 33 کاله د خپلو بچو دپاره سعودي عرب کې مزدوري وکړه، سختې تېرې کړي دي، پوه شې نن هغه بچي راپه ټاکوي یاره. د بابا ته چې دا ویډیو وګورې ډېر د خفګان ویډیو یاره، سړي ورسره ډډه خوږېږي یاره. ویډیو هشي ما کې شیر کوي چې یاره خپل خلکو ته روزي چې خپل مور او پلار سره مینه محبت ساتئ یار، پوه شئ داسې خلک نه کوي یاره، تاسو خپل مور او پلار وښیئ او ټاکوئ او یا ته خیر لوځي، ټول عمر تاسو لپاره هغه وګټله، نن ته هغه ته وایي چې خیر لوځه، ډېر د افسوس مقام دی یاره. دا ویډیو مخکې شیر کوي یار، پوه شئ الله دې داسې خلکو باندې خپل رحم فضل وکړي یاره، پوه شئ.